د لوی بخښونکي الله تعالی په نامه د لمر ځلانده تلویزیون قدرمنونکو سلامونه ستړي مه شئ په خیر راغلی د لمر ماښام خپرونه ده او زه میوان اقبال تاسو ته ډالۍ کوم ښه راغلاست خپرونې ته او په نننۍ خپرونه کې هم د افغانستان تکړه ځوانان دي راسره او همداراز حقوقو د ښځو د حقوقو په اړه به هم بحث لرو میلمانه لرو او نظامي وګړي هم دي راسره په خپرونه کې تاسو ملتیا د خپرونې تر پایه له ځان سره غواړم نو نن موږ ځانګړې ورځ کړې ده پوهېږئ څه ته کتاب لوست ته کتاب لوست د هر انسان د ژوند اړتیا ده ډېر پخوا نه ویلي دي چې یوازینی دوست چې د انسان په درد خوري هغه کتاب ده او خوشبخته هغوی دي چې ښه دوستان هم لري او خوشبخت ترینه هغوی دي چې کتاب لوست لري عادت لري هغه څوک چې تل له ځان سره کتاب ګرځوي کتاب دی چې یو انسان یو موقف ته رسوي کتاب دی چې د یو انسان ستونزې هواروي کتاب دی چې یو انسان ته د هغه لاره ورښیي کتاب دی چې انسان ته انسانیت ورښیي نو په همدغه اساس باندې زموږ خوږ همکار ودان صاحب کوم پکیج تاسو ته چمتو کړی زه غواړم د کتاب د لوست په اړه باندې یو څه واورئ بیرته راوګرځئ خپرونې ته او خپرونه کې والا یو نو ورځئ وبګورو چې ودان صاحب څه چمتوالی نیولی آیا تر اوسه مو له ځانه پوښتې چې ولې کتاب لولئ؟ دا پوښتنه مو کیدای سي ژوند در بدل کړي. سقراط وایي یوه ټولنه هغه وخت نیکمرغۍ ته رسیږي چې د وګړو ورځنی عادت یې مطالعه وي. بسم الله الرحمن الرحیم دیوان نوم سردار ولی د ثاقب تخلص کوم موږ خو فعلا مختلف مضامین مطالعه لرو البته ځینې مسلکي مضامین دي ځینې عمومي معلومات مضامین دي خو کوشش کوو حد اقل تر 40 دقیقو نه تر نیم تر یو ساعت پورې حتما موږ مطالعه لرو. زما نوم نورحمد حسني دی او د ورځې تقریبا عموما 40 ساعتې مطالعه کوم. امریکایي لیکوال جورج آر مارټین وایي څوک چې کتاب لولي تر مرګ مخکې زرګونه ژونده تجربه کوي څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. مطالعه خو ډېرې زیاتې ګټې لري که موږ فکر وکړو ټول تغیرات چې په یو ټولنه کې راتللی سي د کتاب په وسیله د مطالعې په وسیله باندې الله تعالی قول هم همدغه ده چې الله تعالی د بشر په ژوند کې تغییر نه راولي بلکې تر څو چې انسان په خپل ژوند کې رانولي. که تاسو وینئ په طبیعت کې چې موږ ته کار شوی دی ټکنالوژي ده او نور کوم چې هغه دي پرمختګونه چې دي د کتاب له برکته دي. موږ ځوانان مطالعه نه کوي زما دا توصیه ده چې مطالعه وکړي. د جاپان محصلین چې دي په 2 ورځو کې یو کتاب ولي فرانسې په 3 ورځو کې موږ ښه وخت هم لرو بیا مطالعه نه کوي. کتاب لوستل مو ذهن فعال ساتي. مطالعه هغه فعالیت دی چې د ذهن د فعالیدو سبب کیږي او د دې چارې تکرار ذهني تمرکز ډیروي. له مطالعې سره مو حافظه پیاوړې کیږي. پوهان په دې باور دي که له حافظې کار وانخیستل شي نو د وخت په تیریدو سره کمزوري کیږي. ورځني ذهني فعالیتونه لکه سپورت او مطالعه حافظه پیاوړې کوي. دوامداره مطالعه تیروتنې کموي. فیلسوف ایمرسن وایي ښه کتاب هغه بېساري دوست ته ورته دی چې تل پر ښې لارې د تګ مشوره درکوي. کتاب مو پوهې ته وده ورکوي. فرانسوي متفکر مونتسکیو وایي کتاب ډېر مطالعه کړئ څو پوه شئ چې په هیڅ نه پوهیږئ. دا چې ما مطالعه کړی خوښ مې شوی مې دی د مطالعې غوره لارې کتاب دی د ښې لارښوونې شوي دي څنګه مطالعه وکړئ په کم وخت کې ډېره مطالعه وکړئ. کتاب تاسو له یوازیتوبه ژغوري. مطالعه مو منطق پیاوړی کوي او کتاب لوستل د لیکوالۍ مهارت پیاوړی کوي. مطالعه او د لیکوالۍ مهارت له یو بل سره نږدې اړیکه لري. کله چې یو ښه کتاب لولئ نو د لیکوالۍ مهارت مو پیاوړی کیږي ځکه د نورو لیکوالو د لیکنو روانوالی او آهنګ پر تاسو هم اغیز کوي. که غواړئ ښه لیکوال شئ نو ډېر لوستل وکړئ. ښه د مطالعې له دومره ګټې سره له نن وروسته موږ او تاسو لمر ماښام خپرونه کې یو ځای کیږو کتابونه معرفي کوو او په ګډه سره یې لولو. تاسو هم کولی شئ په خپل ژوند کې د مطالعې پر اغیز موږ ته ویډیوګانې راولېږئ. ښه بیا هم ډېره زیاته مننه ودان صاحب کور دی ودان. موبایل هم راسره و نو داسې یو څوک مو په خپرونه کې راغوښتي چې ترې وپوښتو موبایل یو انسان ته څومره مهمه ده
او څومره کولی شي د 4 ساعتونو کې څومره استعمال ته وکړي، څومره ګټه ترې واخلي. ټولنیز فعال دی چې هغه سره به هم مرکه لرو او د ښځو د حقوقو په اړه په اسلامي چوکاټ کې هم ډاکټر صاحبه ده راسره چې هرکلی به ورته کوو، بحث به ورسره لرو. نظامي کمیسیون غړی البته د مشرقې د زون هم راسره ده چې په نظامیانو په اړه باندې هم غږیږو، که کومه ستونزه او هغه وي کولی شي له موږ سره یې شریکه کوي. نو په هر ساعت په هر حال نو راځئ داسې کار به وکړو. اوس به لاړ شو داسې لنډې دمې ته، دمه به راواخلو، بعد له دمې نه به خپل لومړی میلمه مولوي صاحب راوغواړو خپرونې ته. نو ملتیا مو راسره وکړئ. خوشحاله په دې یم چې ستاسو د کورونو میلمه د 1 ساعت لپاره، 1 ساعت بعد بیا تاسو ټول په الله سپارم. ورځئ دمې ته. بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. یو ښایسته شعر مې ذهن ته راغی مخکې له دې چې میلمه تاسو ته در وپېژنم. پوهېږئ چې څوک ده، خو بیا هم وایي ګریوان مې پرېږده که په ځان دې ګریوان لورېږي، ګریوان مې پرېږده که په ځان دې ګریوان لورېږي، دومره مې ووهه څومره ده چې په ځان لورېږي. بیا مرکلی ستړي مه شئ. نو دوستانو په نننۍ خپرونه کې اوس مهال مولوي صاحب محمد فاروق انصاري پاشایي دی راسره چې دنده د ختیځ زون نظامي کمیسیون غړی دی چې ورته ښه راغلاست وایو. بحث به ورسره لرو د نظامیانو په اړه او نور شخصي ژوند ته به یې هم ورځو. ستړی مه شئ مولوي صاحب، خیر راغلی خپرونې ته. خیر اوسې، مهرباني. خیر اوسې. نظامي مولوي صاحب فعلا په کومه دنده باندې بوخت یاستئ؟ څه کار کوئ اوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه وړاندې تاسو او ستاسو ټولو همکارانو ته او ستاسو د لارې ټولو نجیبو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. یقینا موږ دا څو کال مسلسل په ختیځه حوزه کې په مرکزي نظامي کمیسیون کې دنده په غاړه لرو او چې دغه کمیسیون د خپلو د نظامیانو د بهبود او د هغې په هکله کار کوي، یا د نظامي خلکو د ولسي خلکو مابین کې حتما څه شخړه خوابدي راشي نو د هغې د اصلاح دپاره او د هغې د راستو د برابرولو په خاطر باندې بیا نظامي کمیسیون دنده په غاړه لري چې دغه مشکلات د منځه لرې کړي تر څو ولس او نظامي خلک په مابین کې واټن ونه لري. خیر اوسې کور مو ودان. ځکه مې دا پوښتنه وکړه چې ماله کېدی شي اوس مو هغه دنده نه وي یا مثال بلې دندې ته تللي یاستئ خو اوس هم په همغه دنده یې کې یاستئ. نظامیانو لپاره تاسو او د مخکینیو نظامیانو توپیر څه و؟ تاسو خپلو نظامیانو ته څه کړي دي چې مخکې تېر حکومت ونه شو کړی؟ یقینا په هر حالت نظامي خلک په د قوم کې ولس کې ځان ته یو قسم غرور یو ځان ته د حیثیت څه قایل وي او دا د دنیا معمول هم دی چې د دنیا حکومتونه وګورئ کوم اړخ ته چې فوج وي نو دا مافوق وي په ټولو ادارو د دولت باندې. په دغه دور کې چې کوم موږ قرار لرو زموږ نظامي خلک دي، یقینا موږ کوشش په دې کوو چې خپلو نظامیانو ته څنګه چې موږ نظامي تجهیزات یا نظامي تعلیمات برابرو، دغه رنګ دوی دپاره د عقایدو کار کوو، دوی دپاره باطن د سمېدو کار کوو تر څو موږ وکولی شو خپل قدرت سره موږ داسې یو توان ولرو چې دغه قدرت موږ بې ځایه استعمال نه کړو، قدرت موږ د خپل ولس په مقابل کې استعمال نه کړو. د قدرت استعمال موږ سرحدات لرو، موږ ځایونه لرو، موږ په دې کوشش کوو چې نظامیان موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې د هغې په اخلاقو باندې سنبال وساتو تر څو زموږ د نظامیانو او د ولسونو مابین کې واټن نه توفیر نه د دوی مابین کې یو بون غني مسافه نه. نو په دې باندې موږ همیشه کوشش وي. وړاندې توفیر به دا چې نظامیانو چې څه کول
زمونږ د ولس په کورو چاپې یا بمبار ولس باندې د شپنې عملیات دا هغه سول چې د ولس او د نظامیانو مابین کې حتما سول پکې او دلته به خوابدي به راتلل نو دلته د دشمنۍ فکر پیدا کېده. مونږ کوشش کوو چې زمونږ څومره نظامي خلک دي خپل ولس سره باید بده څېره ونه لري او مونږ ولس نم دا هیله کوو چې ولس هم څنګه چې مونږ ته امتحان راکړه د ولس خپل غېږ کې مونږ ته ځای راکړی دی. مونږ د افغانستان ولس نه ډېر منندوی کوو. افغانان یقینا ډېر د محبت او د قربانۍ خلک دی او زمونږ خپلو مجاهدینو ته کشرانو ته دا توصیه ده چې باید خپل ولس سره احترامانه سلوک وکړي. داسې یو سلوک وکړي چې څنګه چې سړی خپل د مور او د پلار په وړاندې په احترام او د اطاعت مامور وي باید زمونږ نظامیان د خپل ولس وړاندې دقسې یو حالت ولري. قربان وشم. مونږ هم د یو عام وګړي په توګه باندې مونږ هم د الله نه همدغسې نظام غواړو داسې یو څه غواړو چې وشو کولی په ډېرې اسانۍ سره خپلې ستونزې حل کړو. بشیر صاحب تر څو که مولوي صاحب کوم نوم در باندې ښه لګېږي؟ هر یو چې ووایي هېڅ فرق نه راځي. واده مو کړی؟ یقینا. ډېر ښه. کور کې کوم نوم درته اخلي؟ کور کې خو نو د لحاظ ځانګړی نوم ده نو کور کې خو یقینا د هر چا یو خصوصیت یو خصوصي نوم یو د هر چا خپل دغه شخصي ژوند کې خو حتما هر چا خپل مابین کې میان عاشق و معشوقه رمزیز کرام کاتبین هم خبر نیست. نو یقینا کور کې خو باید دی چې څنګه چې زمونږ د دین احکام هم دي چې بهترین انسانانو کې هغه انسانان دي چې د خیر لاهله. اولا انسان مامور دی چې خپل کور خلکو سره خپل سیاسر سره خپل بچیو سره لورو سره زامنو سره خویندو سره مور پلار سره ترونو سره ورېرو سره باید ډېر نیک تعلق د احترام یو فضا باید مابین کې وي د دوستۍ فضا مابین کې وي. څنګه چې کور کې سړی ماحول د ښه تربیت او ښه پروګرام ولري بیا بهر پورې دغه سړی خلکو ته احترام باندې ګوري د مشرانو په عزت باندې پیږي کشرانو باندې د شفقت نظر بیا لري. ما خپل معمول دا دی چې کور کې زه خپله داسې یو ژوند لرم د دوستانې ټولو وګړو سره خپلو زامنو سره حتی چې زموږ واړه ماشومان هم ما ته ووایي چې پلاره پلانې ځای ته موږ بوځه زه پوهېږم چې په دې کې د دې تفریح ته ضرورت دی د دې تربیت دغه ځای باندې یو هر اړخ ته چې یو ماشوم کشر وړي نو یو موډي چینج کېږي. بالکل. نو زما خپله فکر همدا وي همیشه چې سړی کور کې داسې یو ښه ترتیب ولري. واقعا همداسې انشاءالله په دې باندې موږ مامور هم یو. خیر اوسې. ځکه مې دا پوښتنه وکړه دا نظامیان معمولا وچولي تروشي چې تر څو چې داسې سم ورسره بلد نه شي داسې یو ډاډ د خدای د نظامي نه په زړه کې داسې یو ډار لري ته مایل مال داسې نه خدای نه خواسته لکه بیرون چې هسي دننه کور ته هم چې لاړ شي خو څه خیر. مولوي صاحب تر اوسه پورې مو نظامیان مجازات کړي په کومو ستونزو باندې؟ یقینا چې په کوم نظام کې مجازات نی مکافات نی نو هغه نظام له منځه ځي. کله چې یو سړی مجرم شي په معاشره کې یا په نظام کې مجرم به حیث مجرم ته هغه تشخیص نه کې او معلوم نه کې نو د معاشرې فسادات بیا زیاتېږي. خاص کر هغه خلک چې هغې قدرت په واګې مثلا په لاس لري که ته د دې تربیه دونه کې او د دې واګې ته ونه نیسې دا بې مهاره شو. کله چې دی بې مهاره شي نو بیا هېڅ چا ته نه ګوري. نو یقینا موږ په دې نظامي کمیسون کې دغه کارونه موږ ته مخې ته ډېر راځي. مثال په طور یو ځای کې موږ ولیده چې چا نه سهو وشو موږ کوشش وکړو چې د دې اصلاح وکړو. په اول قدم کې موږ سپېړه باندې هېڅ څوک هم نه وو. موږ اول ځل باندې ځو د هغې تبین کوو ځکه موږ د دین برخه هم دا دی اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. تا ته خو به هر څنګه یو خبر خلک راوړي او مشر ته شکایت راځي نو مشر باید تبین وکړي. بالکل واقعیت.
چې تبعین نه وروسته بیا به د هغې اړخ ته به ګورې چې اوس د مثال په طور د نصیحت ته ضرورت لري د سپړې ته ضرورت لري د یو څو ورځې بندیخانې ته ضرورت لري نو همغه ترتیب باندې چې د دې اصلاح وکړي او نیت به د هم اصلاح وي لکه مثال په طور یو سړی اوس ته مجازات کوي نو که د 3 ورځې ته د مجازات کې حبس کې نو چې څلورم ورځ باندې چې د وایسته بیا د باید ته خوا کې کینې ورته وایي چې تا ته چې موږ 3 ورځې حبس درکه دا دغه بد اخلاقي وه نو بناءً موږ تا ته لږ تعذیر درله درکه خیر اوسې مولوي صاحب په ډېر بخښنې سره خپرونه په ژوندۍ بڼه ده یو دمه به واخلو بحث هم ډېر خوږ ده نو بیرته به راوګرځو ورځئ دوستانو یوې وړې دمې ته بیرته راوګرځئ بیا مرکلی ستړي مه شئ په خیر راوګرځېدئ خپرونې ته مولوي صاحب تر دې دمه راسره ده پوښتنې به ترې کوو نو نن میوند اقبال د نظامی کمیسیون له غړي نه پوښتنه کوي دا ډېره جالبه ده نو دوستانه راسره ناسته تر څنګ مې مولوي صاحب هغه نظامیان چې بې پلیټه موټرې ګرځوي مثال اخواته په مشرقي زون کې هم شته ډېر دي یا مثلا تور شیشې کې ګرځي دوی ځانګړی امر لري او که نه خپل په منطقه کې پوهېږي چې دغلته دا ټول ما دوستان دي یا یې پېژنم آیا دا به ټول شي او یو او بل غواړم چې لنډ واورم مولوي صاحب چې آیا نظامي لباس به دوی ته مهیا شي چې ټول مکمل په نظامي لباسو باندې پټ شي یقینا زه تاسو ته دا ویلی شم چې د نظام ښکلا په ډسپلین کې دی بالکل په یونیفورم کې دی کله چې په یو نظام کې یونیفورم لازمي وي او دغه یونیفورم نه بیا غلطه استفاده باید هم ونه شي لکه زمونږ افغانستان کې د نظامي یونیفورم نه غلط استفاده وشو اوس هم دا تسلسل روان جریان لري موږ د دې غوښتونکي یو امارت اسلامي خاص کر زمونږ د وزارت دفاع چې کوم ترتیب روان دی ورس تر بله موږ کوشش کوو چې نظامي خلکو ته نظامي لباس یونیفورم چې هغه زمونږ د فوز د عزت جامه ده د حیثیت جامه ده دا باید موږ ورک نه کړو دا باید ښکلی وساتو نو دې باندې کار روان دی ورځ تر بله انشاءالله العزیز عنقریب باید دی چې هغه نظامي وسایل او وسایط چې هغه د وطن محرمیت دی هغه باید په نظامي ځایونو کې محفوظ وساتلی شي بالکل بالکل او چې کوم څه حالات دي دا لا اضطراري حالت دی او د امارت اسلامي تدابیر ورته شته دی ورځ تر بله سمې ته موږ روان یو انشاءالله موږ کوشش کوو ورځ تر بله زموږ هغه نظامي قدرونه چې وړاندې په دې نظامو کې کار کړی دی موږ ورته احترام لرو موږ ورته لبیک وایو د دې ضرورت دی یو هغه 15 اشخاص به داسې وي چې په دې نظامو کې سوء استفاده یې کړې وي د ملت ملي منافعو په ځای باندې شخصي اغراضو باندې هغه دښمنۍ او طرفګنۍ پاللې وي هغه یقینا زموږ افغانان نه غواړي نور باقي هغه خلک چې زموږ قدري خلک دی موږ ورځ تر بله دا ارزو لرو چې دا په صفونو کې راشي زموږ دا نظام د حکومتولۍ په چوکاټ کې موږ خپل ولس ته وړاندې کړو دویم طرف ته تاسو د پلیټو خبره وکړو یقینا کله چې امارت اسلامي راغې دا څو میاشتې د ټولو نظامیانو ته امارت اسلامي خپل ادرسونه دوی ته د ګرځېدو د اجازت نامې د اسلحو یا د موټرانو خطونه لري ځان سره او د تورو شیشو په هکله هم انشاءالله العزیز عنقریب کیدی شي چې د دې په هکله یو ترتیب روان هم دی او زموږ د امر بالمعروف وزارت ملګري لګیا وي چې باید تورې شیشې نی ځکه تورو شیشو کې ډېر خلک هغه خلک چې استفاده جوی خلک دي زموږ ملت ځوروي زموږ بچي اختطافوي زموږ ولس ته تاوان او نقصان رسوي که تور شیشه په دې وطن کې نی نو دا بهتره خبره ده بالکل بالکل مولوي صاحب یو وخت به چې کله موږ د یو ولایت نه بل ولایت ته تلو نو اولینه یا لومړۍ پوښتنه به مو دا وه چې واله که لاره کې خو څه خبر نه وه لاره کې خو به طالبان نه وو یعنې موږ اورېدلي وو دی چې داسې داسې ده یعنې دا خبرې مو ډېرې اورېدلې وي اوس نظامي غړی ما تر څنګ ناسته نو په هغه وخت کې که زه دې ګیر کړی وای پوهېدم چې دا په تلویزیون کې کار کوي څه دی راته ویلي زه تاسو ته د مثال په طور ما سره ډېر مثالونه شته
کوم یو حتمن ګیر کړی و منګه په دې 16 کالو کې ډېرې پیښې موږ وړاندې راغلي دي موږ نظامي خلک نیولي دي د هېواد بچیو موږ د ورونو معامله ورسره کړې دی یو تعامل چې د نظام سوي د امارت اسلامي هغه موږ چون نظامي کمیسیون وجیبه دا وه چې د هر اړخ خیال بساتي کله موږ نظامي کس نیولی دی موږ د هغې بېځایه ځورونه چاته م اجازه نه دی ورکړی چې دا بېځایه وځورېږي بېځایه تکلیف ورته ورسېږي یا هغه اشخاص چې په نظام کې ول نو امارت اسلامي منصوبینو غېږه ډېر پراخ وه دوی سره موږ د تلطف د نرمۍ معاملې هم کړي دي زموږ ډېرو لارو کې بې سرحده ډاکټران زموږ ګرځېدل یا زموږ هغه اشخاص چې په دې حکومتو کې یا په مثلا ژورنالستانو یا مثلا په دې تلویزیونو کې کار کوو دا د ملت بچیو صحیح دی د نظام د اړخه به یو دې باندې به مجبوریت و خو لیکن ډېر خلک داسې ول چې د هغې بدي ته به یې بدي ویله د هغې ناخوالو ته به مستقیم نیوکې به یې کولې موږ همیشه خپلو ورونو ته احترام کړی دی او آینده هم احترام لرو قربان ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې راغلی په دې وروستۍ کې غواړم داسې لنډ پیغام مو واورم چې خپل ولس نه تاسو څه غواړئ چې باید څه وکړي د تاسو په وړاندې کومه ګیله یا کومه خوښي کتې لرئ نو د لمر تلویزیون کامرې مو خدمت کې دي ولس نه ګیلې نه لرو موږ سره الفاظ نشته چې د خپل ولس نه موږ قدرداني وکړو خیر وسي ولس ډېر مهربان ولس دی الله دې موږ کې دا صلاحیت پیدا کړي چې موږ د خپل د ولس لاسونه ښکل کړو قربان موږ د ولسونو د ارمانونو دوا شو موږ خپل ولس ته باید نږدې ان قریب امارت اسلامي منصوبین لګیا دي چې خپل ولس ته موږ خدمات وړاندې کړو خیر وسي موږ اوس په دې کابل کې مثال په طور دغه څو ورځې وړاندې مثلا دا موسم بدلیږي جمع را روان دی مثال په طور الله د امارت اسلامي ته دا برلاسي ورکړي تر څو چې جمع راځي موږ د خپل د وطن نفت او ګاز دا باید کورو باندې تقسیم کو خپلو میندو ته خپلو خویندو ته سهولت ولرو انشاءالله دا زموږ ترجیحات دی او دا ارمان دی چې من بعد موږ خپله څیره بلچه په لاس کولنګ په لاس موږ باید د خپل ولس وړاندې خدمت وکړو تر څو خپل ولس په دې وګوري چې زموږ بچي لګیا دي زموږ د آبادي کوي سلامت یعنی مولوي صاحب کله مو چې اورېدلي وو له هغه نه هم تاسو ډېر زړه ته راکونکي یاستئ نو الله مو تل بریالي لره فقط غواړم یو څه ووایم بعد له دې نه نو چې ختیځ زون ته تلم داسې ښه لاړ شوم چې زه مولوي صاحب پېژنم کومه خبره نشته یوازینی شی بیا مشکل دغه ده چې په امارات کې واسطه نه چلیږي مشکل یعنې که چاته نه شم ویلی چې زه مولوي صاحب پېژنم اصلا موږ د لارې باید ولس خو ټول خبرې اوري هر څوک چې د یو نظام برخه جوړ شي په هر ځای کې چې وي په هر ارګان چې وي زما هیله دا دی چې خپل ملت سره د مشفق مور غوندې د چلند وکړي څنګه چې مور مهربان وي دا بچی پاسي مور باندې ګزار وکړي دا مور بیا د خپل د بچی لاس ښکلوي زه وایم چې که ملت موږ باندې سپېډې وار کړي موږ د دې ولس موږ د دې طبقې باید لاسونه ښکل کړو دا زما ارمان دی او انشاءالله ورځ تر بله موږ چې کله نظامي ځایو کې خپلو ملګرو ته خبرې کوو موږ ډېرې سختې خبرې ورته کوو موږ د فتح نه وروسته د کابل او د پروان د ولایتو موږ هیئتي وکړو موږ چې هر حوزې ته ځو خپلو منصوبینو ته دا وایو چې په دې تالاشیو کې تاسو داسې نرم کردار ادا کوئ چې دا ولس په دې پوه شي چې دې نه وړاندې چې څوک ولاړ ول هغې سره موږ خبرې نه کېدلې موږ خبرې نه اورېدلې یا خاص کر په هغه موټرانو کې په هغه ټکسیو کې چې زموږ خویندې ناست وي زموږ میندې ناست وي باید د احترام لاس ورته جګ کړو آزار باید ورنه مننه شکر چې تاسو غوندې وګړي شته شکر چې یاستئ الله مو راته ژوندي لره بس وخت د کمۍ په اساس باندې باس ته دوام نشو ورکولی بیا بلخیره بل ورځ بیا هم راسره خپرونه کوئ ډېره زیاته مننه مولوي صاحب کور مو ودان ښه قدرمنونکو ورځئ یوې لنډې دمې ته له دمې نه چې بیرته راغلی یو بل څوک به راسره تر څنګ ناست وي بیا به همغه وخت کې تاسو ته ورځئ دمې هر کله بیا هم په خیر راغلی
نو پوهېږي چې اوس راسره ډاکټر صاحبه پروانه بارکزی د ښځو د حقوقو فعاله ده راسره چې ورته راغلاست وایو. ستړي مه شئ ډاکټر صاحب په خیر راغلي. ډیره مننه. سلام تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ستاسو تلویزیون د لارې نه چا چې زموږ خپرونه کتونکي اورېدونکي دي. خیر اوسئ. نن به بحث په اسلامي چوکاټ کې د ښځو حقونو په اړه باندې وغږیږو چې اسلامي چوکاټ کې چون زیاتره پوهیږي بیا هم غواړم چې یو ځل بیا ورته تکرار شي. نو د هر څه نه مخکې له دې چې خپل بحث شروع کړو، ډاکټر او فعاله دواړو ترمنځ څه توپیر ده؟ څنګه له ډاکټرۍ نه راغلی فعاله څه داسې کومه ستونزه مو ولیده چې راغلی دې فیلډ ته؟ اصلا کومه ستونزه نه وه، دواړه خواږه رشته دي چې هر رشته چې دننه شي په هر رشته کې هر رشته خپله خوند لري. خو زما د ډاکټري په څنګ کې سیاست سره زما ډېره زیاته علاقه وه او ما ویل چې زه باید واقعا د زړه د تلې باید خلک ته خدمت وکړم او هغه زموږ خویندې میندې چې واقعا مشکلات لري او واقعا ستونزې سره مخ دي او فعلا هم ستونزه لري، مشکلات لري، هغوی ته باید خدمت وکړم. نو په دې په خاطره ما ویل چې راځه چې یو سیاسي برخه هم باید زه ووایم تر څو چې د خلک د زړه نه باید زه راشم. خیر اوسئ. انشاءالله راغلی هم یاستئ. الحمدلله. په اسلامي چوکاټ کې فعلا ښځې په کومو ستونزو کې دي؟ اسلامي چوکاټ نه ډیری څومره استفاده کړې ده، څومره نوم خلکو ته بیخي بباو کړی ده ستاسو په اند؟ ګورئ، اسلام هغه دین دی چې انسان په هر انسان ته لاره ښکاره کړې دی. بشکه چې ښځې دي هم لاره ورته ښکاره کړې دي او چې نارینه دي هم لاره ورته ښکاره کړې دي. الحمدلله موږ ټوله مسلمانان یو. موږ چې واقعا د شریعت په توګه د شریعت په لاره موږ روانه شو اصلا ستونزه نه لرو. کله چې د شریعت نه موږ راوځو طبعا چې موږ ستونزې سره مخ کیږو. مثال درته وایم، حجاب د الله تعالی امر دی. بشکه دا چې موږ خویندې نن حجاب کوي او په حجاب په ستر باندې راوځي، کار کوي یا مبارزه کوي یا مثلا غواړي چې د بلو میرمنو غږ پورته کړي، دا بد کار نه دی، دا ډېره ښه کار دی. اما د اسلام په چوکاټ باندې اسلام ښځې ته حق ورکړی دی چې ښځه کولی شي مبارزه وکړي، ښځه کولی شي تجارت وکړي، ښځه کولی چې خپل بس خاوند په څنګ کې لکه یو اوژه ودرېږي په خاوند په څنګ کې کار وکړي. ښځه دې ته اسلام نه دی ویلي چې ښځه باید په کور کې کښېني، ښځه باید خپل د حق و حقوق نه محرومه وي، ښځه باید تعلیم ونه کړي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، ښځه باید پرمختګ ونه کړي. ښځه یوازې دې لپاره نه دی چې کوچنۍ پیدا کړي، کور کې کښېني او پخلی وکړي بس خلاص. دې ته اسلام دا نه دی ویلي. اسلام ډېره اوسایانې په څه کې راوړي انسان ته. انسان کولی شي چې ډېره اوسا ژوند وکړي، البته د شریعت د لحاظه. ځینې خلک ډېره افراط کوي. مثال ځینې خلک ته الله تعالی شکر الحمدلله مفکوره ذهنیت ورکړې ده چې په کوم لاره باندې دوی لاره شي، په کوم لاره د دوی موفقیت دي او په کوم لاره د دوی تباهي ده. موږ چې واقعا د اسلام د لارې او د اسلام حقوق د لارې روانه شو چې اسلام موږ ته کوم حق حقوق راکړي ده، موږ هېڅکله ستونزې سره مخ کېږو نه. موږ باید د اسلام د طریقه چې اسلام حق حقوق راکړي ده هغه حق حقوق موږ باید پر ځای شي. وبښئ ډاکټر صاحب، غواړم یو بل څه ووایم. آیا کوم عامه پوهاوی مو د ښځو حقوقو د اسلام په چوکاټ کې شروع کړی او شروع ته خو اړتیا نشته، خو بیا هم خپله دنده مو تر اوسه پورې د خلکو په وړاندې شروع کړې؟ څه مو کړي دي ورته؟ زه اوس یو تصمیم لرم چې یو غونډه ونیسم، هم د ښځو د حجاب پر برابر، هم د ځوانانو د حق حقوق پر برابر. ځکه چې فعلا ستونزه ډېره زیات دي افغانستان کې، د ځوانانو مشکلات ډېره زیات دي، د ښځو مشکلات ډېره زیات دي.
د دې پر برابر باندې باید موږ داسې یو کار وکړو چې حد اقل خلک باید دا ستونزه باید خپل د حکومت د امارات د خوا نه باید دا مشکل باید حل شي. بالکل. ځکه چې ډېری ځوانان وینو چې تعلیم لري اما وظیفه نه لري، کار نه لري. داسې یو زمینه باید مساعد شي چې دوی د بد اخلاقۍ لارې نه دوی باید په یو سم لاره باید دوی څه شي لاړه شي. البته بیکاري چې دی خپله یو ستونزه دی، خپله یو مشکلات دی چې ځوانان په هغې باندې چې اخته شي طبعا چې مشکلات سره هم اخته کیږي. کله چې دوی واقعا د میرمنو پر برابر باندې زما او ستاسو بس د میرمنو پر برابر دي، واقعا چې خلک وغواړي د میرمنو مشکل باید حل شي، ستونزه باید حل شي، کوشش وکړي چې په ضدو په لجو په بد اخلاقۍ باید میرمنې سره رفتار نشي. داسې په یو لهجه باندې میرمنې باید پوه شي چې هغه ډېره یو ښه الفاظ باید ورته وکارول شي. بلې هغه وخت چې تاسو غواړئ واقعا یو میرمنې حجاب یا مثلا مشکلات د درس او د تعلیم او د دې شیان مشکلات ورته حل کړي، کله چې درس د تعلیم او درس او تعلیم نه میرمنې شاته پاتې شي د هغې نه څه شی غواړي. کله چې یو فامیده ښځه وي، یو تعلیم یافته ښځه وي، فکر وکړئ چې نیمه جامعه مو څه دي تعلیم یافته دي. ښځه ډېره یو غټه رول لري، البته هم په جامعه کې هم په کور کې هم د خاوند په څنګ کې. یو موفقه نارینه په څنګ کې یو موفقه ښځه دی. بالکل واقعا. چې هغه رهنمایي کولی شي چې ته دا لارې انتخاب مه کوه، دا لارې ته لاړه شه، یا هر لاره چې د هغه ښځه په مفکوره باندې ښه لګېږي خپل خاوند ته رهنمایي کوي چې ته په دې لاره باندې لاړه شه. یو بې تعلیمه ښځه جز غیبت، جز مثلا ماجراجویي په کور کې نور هیلهیي خبرې پسې. بالکل. راځم یو بلې خبرې ته ډاکټر صاحبې چې د ښځو له لاسه خو سړیان ورځ نه لري، دا خو واقعیت هم ده، دا خو باید ومنو. د عاشقانو ورځ تاسو، د مور ورځې تاسو، د ښځې ورځې تاسو، هر څه نارینه به څه کوي. مدني فعاله آیا تاسو په دې کوم کمپاین چې تاسو شروع کړی نارینهو ته هم کوم ځای شته پکې، هغوی ته هم کوم عامه پوهاوی شته د خپلو د ښځو په مقابل کې؟ باید ښځه داسې دی یو ډېره نازکه، یو ځینې خلک وایي نه وایي د نارینه او د ښځینه په مابینځ کې فرق نشته، اما زه وایم ډېر فرق شته. په چیش خاطره ښځې ته ووایه د دې ځای نه پاسه هلته کښېنه، هغه زر په ژړا کېږي چې ولې دې ما ته دا خبرې وکړو. اما نارینه چې دی داسې یو ضرر لري چې هر رقم مشکلات سره مخ کېږي، مګر بیا هم په کور کې چې راځي اصلا فکر کوي چې د دې نه خوشحاله زړه هېڅوک نه لري. یعنې ماشاءالله ډېره یو غټ زړه لري، یعنې کولی شي چې هر رقم غم و غصه په خپل په زړه باندې پنهان پټې کړي. اما ښځه داسې نشي کولی. ښځه چې مازې یو خبره دورې ورته وکړي هغه حتما ځان ته دې غم وکړو. په کور کې همداسې یو مشکل سره مخ کېږي. موږ زه نه وایم نارینه او ښځینه دواړه په مابینځ کې په دې هېواد کې دواړه څه چې دي 50-50 دي. ښځه حق لري 50% په خاوند باندې، 50% خاوند په نارینه په ښځه باندې حق لري. ځکه چې ښځه بې احترامي خپل د خاوند وکړي خدا او رسول د هغې نه خفه کېږي. بېشکه. او چې نارینه خپل ښځې ته پام ونه کړي او نارینه چې خپل د ښځو په مقابل کې داسې بې تفاوته وي خدا او رسول هغه باندې غضب راوړي. بېشکه. ځکه یو میرمن چې تاسو ته راځي په کور کې ستاسو په نامه کښېني هغه په دې هدف نه کښېني چې خپل پلار یې نشي ساتلی، ورور یې نشي ساتلی، نه، هغه په دې راځي چې ستا ایمان تکمیل کړي او تاسو د هغې ایمان تکمیل کوئ. کله چې تاسو ایمان د هغه تکمیل کوي او هغه ستاسو ایمان تکمیل کوي ستاسو په مابینځ کې باید داسې وي لکه ملګرتیا. بېشکه. واده مو کړی ډاکټر صاحب؟ نه، خوشبختانه تر اوسه پورې. خو موږ ته وایي چې ایمان هم تکمیل کوي، خپله بیا تاسو واده نه ده کړی بیا خوشبختانه هم وایئ. ولې علت یې څه ده؟ هغه کوم علت خاص نه لري.
واده کول بد کار نه دی بلکې زه افتخار کوم چې واده وکړم دا زما ایمان تکمیل کیږي دا د الله تعالی یو حکم دی او د دې نه خلک نه دورې ځان نشي کولی باید هم دا واده وکړي ایمان خپل ځان تکمیل کړي او ژوند د زندګي ښه شروع کړي او ښه دی چې یو ښه ژوند یو ښه زندګي ځان ته جوړ کړي مګر فعلا زه غواړم چې هغه شی چې زه په زړه کې لرم هغه ته هدف ته ورسېږم بعد له هغې بیا اسانه ده بیا انشاءالله اسانه ده ځکه واده چې دی ځینې مشکلاتونه لري ښه هم لري مشکلاتونه هم لري کله چې واده دې وکړو بیا دا مبارزه او دا څه نشي کولی په دې خاطر چې یا مثلا ممانعتونه دي یا هم ځینې مشکلاتونه سره انسان خپله مخ کېږي په دې خاطر بیا نه او خیر اوسې موږ ته هم په همدغه خبره ګپ راکړه بس کله به چې چېرته هغه ته ته ده څه ورته وایي په خاصګارۍ ته ویلي به چې فکس نغمه ده خو فقط سترګه یې کږه ده فکس نغمه ده نوره ټیټه ده خو زه خیر څه کې مو چې خیر یې څه مو چې نصیب و بس الله نه به خوشحاله یو نو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې راغلی نو وخت یاري نه کوي بیا به هم انشاءالله نورې ورځې به هم راسره یاستئ بیا به سره خبرې کوو صحیح ده ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو نننۍ خپرونه کې راسره ډاکټر صاحبه پروانه بارکزی وه د ښځو د حقوقو فعاله البته اسلامي چوکاټ کې نو ورځئ دمې ته او له دمې چې بیرته راوګرځېدئ بیا به سره خبرې وکړو هرکلی بیا هم په خیر راغلی ستړي مه شئ لمر ماښام خپرونې ته زه بیچاره او مسکین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم بیا هم له موږ سره بل میلمه ده وزیر خان ټولنیز فعال دی چې خبرې اترې به ورسره لرو ستړی مه شئ وزیر خان په خیر راغلي خپرونې ته ډېره زیاته مننه میوه اقبال صاحب سلامونه تاسو ته او د لمر ټلویزیون ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته او دا چې تاسو سره په خپرونه کې میلمه یم خوښ یم سلامت ژوندی اوسې دوستانو غواړم چې ووایم فعلا زه وزیر خان په دې اړه باندې غږیږو چې ولې باید ډېر فیسبوک یا هم د ټولنیزې رسنیو د موبایل له لارې خلاص چې دا څه چې موږ ګورو ډېر باید وکارول شي نو په دې اړه باندې به هم باز سره لرو خو د هر څه نه مخکې غواړم چې له وزیر خان وپوښتم چې انټرنیټ څه معنا او دا چا را جوړ کړی او په څه مقصد یې جوړ کړی انټرنیټ په ټوله کې له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې انټر د انټرنیشنل او نت د جال معنا لري یعنی انټرنیټ یو نړیوال جال ده چې د نړۍ ټول وګړي په بر کې نیسي او د نړۍ ټول وګړي استفاده کوي یعنی دغه انټرنیټ چې ځکه نړیوال ورته وایي چې که چیرې یو څوک په افغانستان کې وي یا هم په اروپا کې وي یا هم کوم بل ملک کې دغه یو شی ده یعنی بدلون په انټرنیټ کې نه راځي انټرنیټ یو شی د ټول یو خلک استعماله کوي نو انټرنیټ د لومړي ځل لپاره د امریکا یو مشهوري کمپنۍ ارپانیټ په نامه چې په 1983 کال د جنوري په لومړۍ نیټه جوړ کړ نو دا یې دې په خاطر جوړ کړ چې دوی هغه ډیټا به غلا کېدله یعنی نورو خلکو به ترې غلا کوله او نه شو یې کوی چې دغه خپله ډیټا وساتي نو په دې خاطر مې دوی دغه انټرنیټ منځ ته راوړ چې خپل عکسونه ډاکومنټ اسناد ټول په انټرنیټ کې خوندي وساتي ویډیوګانې پکې وساتي نو په همدې اساس باندې دوی انټرنیټ منځ ته راوړ ځکه دغه یو طبیعي د انسان یو غریزه انسان کې شتون لري چې یو شی ایجاد کړي یو نوی شی اختراع کړي نو ساینس هم همدې ته وایي چې کله چې موږ یو شی زده کوو دغه علم ده او کله چې په عمل کې ثابتوو موږ دا بیا ساینس ده لکه یو ډاکټر د طبي زده کړې کوي کله پوهنتون کې ده د زده کړې دا علم د یو انسان زده کوي نو کله چې دا بیا عملي ډګر ته راځي شبخانه خلاصوي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي دا بیا ساینس ده نو ساینس پوهانو هم دغه یو غریزه په دوی کې شتون لري چې یو نوی شی ایجاد کړي او د یو نوی شی جوړ کړي نو دوی یو فکر کوو چې موږ یو داسې شی جوړو چې انټرنیټ واوسیږي یعنی ټول نړۍ سره وصل کړي ټول خلک سره پکې یو بل سره په تماس کې وي یو بل سره په کانټیکټ کې وي نو په همدې اساس دوی انټرنیټ منځ ته راوړ او انټرنیټ یې جوړ کړ مفید ده که نه ده انټرنیټ مفید هم ده او زیانونه هم لري ګټې هم لري یعنی که چیرې یو څوک انټرنیټ په محدود وخت کې استفاده کړي او هغه کوم پلان چې دی لري په هغه وخت کې د استفاده کړي نو کولی شي ډېرې ګټې لاسته راوړي او که چیرې هغه مشخص ټیم ونه پېژني او د هغه د استعمال تخنیکونه ورته معلوم نه وي نو دی تاوان هم کوي ژوند یې هم ورسره خرابېږي او پرمختګ هم نشي کولی خیر اوسي اوس خو فعلا په ډېری کورونو کې د ماشومانو د غلي کولو لپاره هم موبایل ورته ورکوي
چې مثلا د یوټیوب یا نور هغو کې ویډیوګانې پې ګوري دا به څومره د یو ماشوم ذهن د خرابولو لپاره ده او که د ښه کولو لپاره څومره تاوان ورته رسوي د انسان د ځواني 3 مرحلې دي. لومړی له 12 کلنۍ نه واخه تر 14 کلنۍ پورې، دوهم له 14 کلنۍ نه واخه تر 18 کلنۍ پورې، او له 18 کلنۍ نه واخه تر 22 کلنۍ پورې. دا د ځوان د ځواني مراحل دي چې په دې وخت کې انسان نه په خپل ځان پوهیږي او خپل ځان نه پوهیږي دې وخت دی. نو که چیرې په دغه وخت کې هغه ماشوم چې یعنی هغه ماشوم چې وایي ماشوم د لښتې مثال دی سیاره خواته کږی هماغه خواته دوی ځي. نو که چیرې په دغه وخت کې دوی ته انټرنېټ ورکول سي نه دا چې دوی ته ګټه رسوي تاوان هم ورته لري ځکه چې سترګې ورسره خرابېږي، ملا تکلیف ورته پیدا کېږي، ذهن یې ورسره خرابېږي. او یعنې کله چې موږ انټرنېټ استفاده کوو دغه انټرنېټ چې ده موږ یې نه استفاده کوو، موږ انټرنېټ استفاده کوي. یعنې کله چې موږ انټرنېټ ته مراجعه کوو زموږ ذهن ټول کیچ کړي هلته انټرنېټ موبایل. نو ماشومان ته نه ده پکار چې چا عمر له 22 کلنۍ نه کم وي هغه دې باید بیخي استفاده نه کړي ځکه چې انسان په روان باندې په ذهن باندې ناوړه اغېز درلودلی سي. بلکل. څنګه کولی شو چې د انټرنېټ له لارې خپل کار مدیریت وکړو؟ دلته خو بیا ډېر وخت په کار ده او زیاتره اپلیکیشنونه دي هم چې کار ترې اخلو. دا څنګه څونه مفید ده یعنې ګټور ده؟ آیا سبا که چېرته انټرنېټ بند شي یو دم انټرنېټ والا وایي چې بند کلوز په افغانستان بند موږ ټوله ډیټا به له منځه ځي؟ یعنې دغه انټرنېټ ته زه غواړم چې په عموما کې په ګټو یې وغږېږم. نو انټرنېټ کولی شي موږ شتمن کړي، یعنې انټرنېټ په ذریعه موږ کولی شو چې بزنس شروع کړو، آنلاین کاروبار شروع کړو او ګټه لاسته راوړو. دوم انټرنېټ د انسان په مشهورتیا کې تر ټولو زیات مهم رول لري چې انسان زیات مشهوره شي پکې او انټرنېټ څوک استفاده کوي. نو بل سیده د انسان اړیکې ورسره زیاتیږي. یعنې کله چې یو څوک ټولنیزې شبکې کاروي دې سره هغه ټولنیزې اړیکې چې هر هېواد کې د یو غواړي دغه د هېواد له فرهنګ سره له وګړو سره اړیکې پیدا کوي او ارتباط کېږي ورسره. نو کولی شي چې په انټرنېټ په ذریعه باندې موږ کولی شو چې په کم وخت کې معلومات پیدا کړو. یعنې موږ کولی شو ګوګل ته مراجعه وکړو، کولی شو په لږ وخت کې زیات معلومات موږ لاسته راوړو، هغه باندې ځان پوه کړو. نو په ټوله کې انټرنېټ باید د زده کړې لپاره وکارول سي چې یو څه پکې زده کړمه او نه داسې په فضول ویډیوګانو کتلو باندې یا هم بې ځایه ځان په مصروف کېدلو باندې. نو که چیرې زموږ په هېواد کې انټرنېټ لکه څنګه ستا وویلې بند سي نو ډېر زیات ستونزې راوړلی. لومړی دا ده چې زموږ دغه رسنۍ چې کوم دي ټول د انټرنېټ مطابق دي. یعنې که چیرې زموږ په هېواد کې انټرنېټ نه وي زموږ رسنۍ مکمل بندېږي ورسره او دغه بینکونه چې دي د آنلاین پیسې چې ډیپوزټ کېږي او ویډرا کېږي نو دلته ستونزې راوړالیږي. او بل دا ده چې موږ نشو کولی چې انټرنېټ نه لرې اوسو. یعنې انټرنېټ د دې پیړۍ یو اړتیا ده. انټرنېټ دا باید موږ وونو په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو هغه د موږ ټولنې هغه کوم نړیوال جال چې ده یا هم انټرنېټ په تاثیر درلودلی سي او که چیرې بند سي نو زیات ستونزې او مشکلات راوړولی سي. بلکل. ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې راسره وئ. نو حل لاره یوازې دغه ده چې کم موبایل وکاروئ. صحیح ده؟ بلکل. په مشخص وخت کې هغه د کوم شیان چې ته غواړې چې انټرنېټ پکې کار وکړي مشخص وخت کې چې موږ وخت هم بچ کړی اوسي او هغه خپل کار هم مخکې وړلی اوسي او یو مثبته یو ښه یو زده کړه پکې وکړو. بلکل. کور دې ودان. ډېره زیاته مننه وزیر صاحب. تاسو هم سلامت. خیر اوسئ. نور میسج ونه کوئ زه وخت نه لرم چې جواب ورکوم. یو ساعت وخت لرم په څلورو ساعتو کې. یعنې ښه خبره ده چې یو ساعت وکارول شي. دوستانو تاسو هڅه وایئ چې تاسو خپله څونه وخت موبایل نه ګټه اخلئ، موبایل له انټرنېټ نه ګټه اخلئ، څونه وخت یې کاروئ، خپله پوهېږئ چې په ذهن مو په ژوند کې مو څومره تغیرات راځي. دا به د نن شپې خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې زه میوند اقبال سره د خپلو نورو خوږو میلمنو او همدارس خپل خوږ ټیم سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په الله سپارم. تر سبا شپه خوشحاله ژوند ولرئ. د یو موټی افغانستان په هیله. زنده باد افغانستان. الله پامان.